د کندوز ولایت امنیه قمندانۍ چارواکي تیر کال له لاسته راوړنو ډک بولي او وایي چې په تیر کال کې یې د مجرمینو پر وړاندې جدي مبارزه کړې او څه باندې 900 دوسیې یې څېړلي او د لا څېړنو په موخه یې عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږلي دي. هغه دا هم وایي چې تیر کال یوازې 40 کسان د ناقانونه وسلو د لرلو په تور هم نیول شوي دي. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ په مختلفو وختو کې په مختلفو جرمونو باندې خلک نیولي دي. داسې 899 دوسیې موږ محاکمو ته سپارلي دي چې په دې کې مختلفې موضوعګانې دي. په ورته وخت کې د کندوز امنیه قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر وایي تیر کال په دې ولایت کې له یو شمېر کسانو څخه سلګونه غیر قانوني وسلې او پوځي وسایط راټول کړي چې له دې سره په دې ولایت کې د جرمونو کچه هم کمه شوې ده. دغه موجوده اسلحه او مهمات چې تاسې ګورئ دغه موږ د کشفي راپورو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې مدیریت کشفي همکارانو د همکارۍ نیولي دي او په مختلفو ولسوالیو کې لکه کالبات، امام صاحب، خان آباد او د مرکز هم بعضې ساحو کې نیول شوي دي. د یادولو وړ ده چې د اسلامي امارت په بریا سره په کندوز ولایت کې د جنایي جرمونو کچه په بې ساري ډول کمه شوې او خلک هم امنیت په تامین کې له اسلامي امارت څخه راضي دي.